عطا محمد نور د حکومت د دریځ خلاف د کرام الدین او جنایتکار زمري پیکان ننګه وکړه. دا چې ولسمشر غني او امرالله صالح ته یې څه ویلي په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور په پنجشیر کې د فوټبال فدراسیون د پخوانی رئیس کرام الدین کریم د نیول کېدو لپاره د امنیتي ځواکونو پر وروستیو عملیاتو نیوکه کړې. نوموړي ویلي چې په دغو عملیاتو کې له ولایتي ادارې سره نه همغږي به د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن سبب شي. نور ویلي چې د قانون تطبیق له شک پرته د عدالت او نظام د پیاوړتیا سبب ګرځي، خو پنجشیر د جهاد مقاومت د ترهګرۍ ضد مرکز دی. د ده په وینا چا چې ولسمشر ته په دې اړه مشوره ورکړې نه په ټولنیزو مسایلو پوهیږي او نه د نظام ثبات ته لیواله دي. د ده په وینا هغه با افتخاره او بې افتخاره جاسوسانو چې ولسمشر ته د دغو عملیاتو مشوره ورکړي تیروتي او ولسمشر نه باید داسې مشورې ومني چې ظاهرا اشاره یې امرالله صالح ته وه. عطا محمد نور دغه راز له ولسمشر څخه غوښتي چې د عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان ته په ضمانت له بنده د خوشي کېدو او د مدافع وکیل لرلو حق ورکړي. په پنجشیر کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره په ترسره شوو عملیاتو مختلف غبرګونونه ښودل شوي. نوموړي د فوټبال فدراسیون د ریاست پر مهال د ښځینه لوبغاړو په جنسي ځورونو تورن و. کریم ته څارنوالۍ د ورحاضرېدو امر کړی، خو ویل کېږي چې هغه پنجشیر ولایت ته تللی او پټ شوی دی. د پنجشیر ولایتي ادارې هم د نوموړي د نیول کېدو لپاره پر ترسره شوو عملیاتو نیوکه کړې. د کریم منتقدینو بیا د پنجشیر ولایت پر هغو خلکو توندې نیوکې کړي چې د کریم ملا یې تړلې او امنیتي ځواکونو سره یې د هغه په نیولو کې مرسته نه ده کړې. قدرمنو کتونکو، تاسې د عطا محمد نور دغه څرګندونې څنګه ارزوئ؟ په همدې اړه مو نظر څه ورکوئ؟ خپل نظریات او تبصرې مو په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.